د وی سوات ګرانو کتونکو او اوریدونکو نن مو درته یوه بله سیاسي مرکه راوړې ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده انتخابات دي 8 فروری ورځ د انتخاباتو دپاره ټاکلی شوې ده. نو پی کې 8 ته راغلي یو د جمعیت علما اسلام امیدوار ممتاز خان سره به کینو. د هغوی سره به سیاسي هلو ځلو باندې او د هغوی د منشور په حواله باندې خبرې اترې کوو. ممتاز خان پروګرام کې درته هرکلی وایم. تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زه په خپل پروګرام کې راوغوښتم. ممتاز خان انتخاب ته ولاړ یې د خپلې حلقې د ستونزو به درته هم علمي د هغې ستونزو د ختمولو دپاره تاسو ولس ته څه منشور راوړی دی؟ موږ علاقه کې ډېرې ستونزې دي چې په هغې کې د اوبو مسلې دي، په هغې کې د ایجوکیشن په حواله مسلې دي، په هغې کې د هیلث مسلې دي، په هغې کې زمونږ د ټول نه غټه مسله چې د هغه د بجلی ده چې زمونږ په ګنټو باندې لوډ شیډینګ او بجلی دلته نه وي. د هغې نه بله اهم مسله چې ده زمونږ د سوی ګیس ته چې زمونږ علاقه کې سوی ګیس نشته. انشاءالله العزیز که الله موقع راکړه او د جمعیت علما اسلام حکومت کې راغی نو موږ به کوشش کوو چې دغه مسلې حل کړو چې زموږ د حلقه یو ترقي او خوشحاله زندگی پکې عوام تیر کړي. ستاسو نه مخکې هم حکومتونه تیر شوي دي، نو آیا دغې مخکې حکومتونو کم چې د ترقۍ دعوې کوي هغوی دا ستونزې لیدلې نه وې؟ اصل مسله دا ده چې زموږ د حلقه کې د وخت نه ډېرې مسلې را روانې وې. هغه مسلې چې وې هغه یکدم داسې نشي ختمېدی. نو که څه مسایل داسې حل شوي به همي موږ دا نه وایو چې نه به حل شي، خو ډېر مسایل پاتې هم دي جي. نو موږ دا وایو چې انشاءالله العزیز کله خدای د علما او حکومت راوستو بلا تفریق په هغه مسلې حل شي چې د علاقه یو خوشحاله او ترقي یافته علاقه شي. په را روانو ټاکنو کې آزاد امیدواران د سیاسي امیدوارانو نه زیات دي، وجه څه کیدای شي؟ اصل کې جی آزاد الیکشن خو که زه ووایم نو د پارټۍ یو مسله راغلې وه چې ټیکټ او میلاو نشو کسانو ته د هغوی بعضې کسانو د نښې مسله راله او هغوی آزاد امیدوار شول. خو زه عوامو الناس ته اپیل کوم چې هغه د پارټۍ په یو امیدوار باندې اعتماد وکړي، ځکه چې هغه د پارټۍ د یو پارټۍ سره منسلکي چې د یو جماعت په هغې کې د هارس ټریډینګ خطره ده. یو آزاد امیدوار دی او د هغه جماعت نشته، د هغه پارټي نشته، د هغه په پارلیمنت کې نمایندګي نشته، نو آیا هغه به څنګه هغه به بل جماعت ته ځي؟ نو زه د پی کې 8 عوام ته اپیل کوم چې هغوی په کم امیدواران دي یو ښه امیدوار په هغې کې ځان دپاره وټاکي، ځکه چې سیاسي شعور الحمدلله نن سبا د هر چا په ذهن کې شته. اخیره کې به ستاسو د خپلې حلقې ولس ته پیغام څه وي؟ جی جمعیت علما اسلام جماعت ته علما و دی، خو جمعیت علما اسلام یو داسې جماعت ته چې هغې کې تعصب نشته. جمعیت علما اسلام یو عوامي جماعت هم دی، د هغې سره سره جمهوري جماعت دی او عوامي جماعت دی. کله چې جماعت عوامي شي او جمهوري جماعت شي نو هغې کې علما د هغې سرپرستی کوي، عوامو خلکو ته هم په هغې کې ټکټ میلاو دی او د جمعیت علما اسلام او عوامو ته هم دا دعوت ورکوي. جمعیت علما اسلام صرف د علما و نه د عوامو پارټي هم ده، د دې وجې نه هغه موږ عام کسانو ته هم ټکټ راکړی دی او په خپل جماعت کې موږ ته ځای راکړی دی. موږ په هغې د جمعیت علما اسلام د اکابرینو شکریا ادا کوو. زه د پی کې 8 عوامو ته دا پیغام ورکوم چې ډېر حکومتونه تیر شو، دې ورله تاسو په جمعیت علما اسلام باندې اعتماد وکړئ، جمعیت علما اسلام امیدوارانو ته ووټ ورکړئ. انشاءالله العزیز موږ به ردي اعتماد ته ټس نه رسو او ردي د اعتماد به پوره خیال کوو چې په هغې موږ پوره وخیجو. جی ګرانو کتونکو او اوریدونکو، ممتاز خان یو واورېدو. کوشش به دا کوو چې مونږ هر امیدوار ته ځان ورسوو او د هغوی منشور او د ترقۍ په حواله باندې د هغوی فکر او سوچ ستاسو سره شریک کړو. مننه، خوشحاله اوسئ.